د زرو هندارو کور. ډېره زمانه پخوا د یو غره په لمن کې یو کور و چې د زرو هندارو کور یې باله. یوه کوچني خوشحاله سپي چې د دې ځای نوم واورېد، یت یې وکړ چې د غره د لمنې کلي ته ورشي او دغه د زرو هندارو ځای له نږدې وګوري. خوشحاله کوچنی سپی چې د زرو هندارو کور ته ورسېد او په خوشحالۍ یې په زینو کې منډې کړې. هره خوا یې زر خوشحاله کوچني سپي ولیدل چې په منډه منډه په پوړیو خیژي. سپي ته خوندور حیراني ور پیدا شوه. په دهلیز کې ودرېد، غوږونه یې څک کړل او لکۍ یې ژر ژر وخوځوله. که ګوري چې شاوخوا زر کوچني خوشحاله سپي په دهلیز کې ولاړ دي، غوږونه یې بوڅ دي او ژر ژر لکۍ خوځوي. خوشحاله کوچنی سپی وموسېده. شاوخوا زرو نورو سپو موسل. خوشحاله کوچني سپي له ځان سره وویل، حیرانوونکی ځای دی، دلته به ډېر راځم. د غره د لمنې په کلي کې یو سپی و چې تل به غمجن و. د چې خوشحاله کوچنی سپی د زرو هندارو له کوره د ستنېدو په وخت کې مست او تازه ولید، فیصله یې وکړه چې دی به هم هغه کور ته ورځي. ګوندې هورې یې خوشحالي په نصیب شي. غمجن سپی چې د زرو هندارو کور ته ورسېد، ورو ورو په مړو غوږونو او زړېدلې لکۍ په پوړیو باندې مخ په بره روان شو. د چار چاپیره د مړو غوږونو او زړېدلیو لکیو زر غمجن سپي ولیدل چې په پوړیو باندې لکه څوک چې په نه زړه چیرته روان وي ورو ورو ګامونه اخلي. د زرو مړاوي څېرو لیدلو غمجن سپی ناکراره کړ، ورته وغورېد او چار چاپیره یې زر غورېدلې څېرې ولیدې چې ده ته بد بد ګوري. غمجن سپی چې د زرو هندارو له کوره راستنېده، له ځان سره یې وویل، خواشینونکی ځای دی، دلته به نور نه راځم. یو حکیم چې د دوه سپیو حکایت واورېد ویې ویل، دا نړۍ واړه آینه خانه ده او موږ هر یو پکې خپلې څېرې وینو.